बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा वेब डेवलपमेंट की द सोजो बनोरुस्ता HTML CSS बूटस्ट्रैप द दिन पस मंगा यौ नवे लैंग्वेज शुरू को चाहेता PHP हुई मंगा दी ژبو کې د دې لپاره کار وکړو چې موږ یو ویب اپلیکیشن جوړ او نن موږ هغې لینګویج ته رسیږو چې تر څو وکولی شو یو مکمل او ویب اپلیکیشن جوړ کړو. PHP هم یوه ژبه ده لکه څنګه چې HTML CSS لینګویج دی، خو د دې درې واړو ژبو وظیفه معلومه ده. HTML څه چې په ډاکومنټ ډسپلی کیږي ښکاري، د ټول کار د چا دی؟ د HTML. بیا د هغې د ډیزاینینګ لپاره موږ چې وي CSS، او د هغې د ایډوانس ډیزاینینګ ریسپانسیو چې هغه په ټولو ډیوایسونو کې کار وکړي د هغې دپاره بیا موږ بوټسټراپ ویلی. نن راځو موږ PHP وایو. ګوره د PHP نه مخکې به زه لږ بیسک خبره وکړم چې هر قسمه اپلیکیشن تاسو جوړوئ دا دوه برخې لري. د اپلیکیشن جوړول دا دوه برخې لري، یو بیک اینډ وي او یو موږ سره فرنٹ اینډ. فرنٹ اینډ هدف د دې نه چې دی انټرفیس، او د بیک اینډ نه هدف موږ سره چې دی ډیټابیس. منګه تر دې درې واړو ژبو کې چې که HTML و که CSS و که بوټسټراپ و څه ټایم دی، نو HTML CSS او بوټسټراپ ګوره موږ دغه دوه نیمې میاشتې کلاس صرف په همدې باندې و چې څنګه د یو ویب سایټ یا د اپلیکیشن انټرفیس جوړ کړو. خو موږ په یو ریل اپلیکیشن باندې تر اوسه پورې خبره نه ده کړې چې د هغې شاته ډیټابیس موجود وي د ډیټا د سټور کېدو لپاره، او فرنٹ یا مخې ته یې انټرفیس وي. زه به تاسو ته د اپلیکیشن ډولونه وښیم. موږ دوه رقمه اپلیکیشن په دې څلورو ژبو کې جوړو. یو ته سټیټک اپلیکیشن وایي. سټیټک اپلیکیشن هغې ته وایي لکه دا تېره ورځ چې موږ جوړ کړو، موږ سره صرف یو انټرفیس و، شاته ډیټابیس کنیکشن نه و، دې ته سټیټک اپلیکیشن وایي. او یو موږ سره ډینامیک اپلیکیشن دی. ډینامیک اپلیکیشن هغه دی چې د هغې شاته ډیټابیس کنیکټ وي. نو اوس موږ دا PHP د دې لپاره وایو تر څو وکولی شو د ډیټابیس سره کنیکټیویټي جوړه کړو، د انټرفیس نه ډیټابیس ته ولیږو، ډیټابیس نه بیرته په انټرفیس ځان ته ډسپلی کړو. د دې لپاره موږ کوم لینګویج وایو؟ PHP مین لینګویج دی. دا نورې ژبې خو ټولې د انټرفیس په خاطر استعمالي دي، خو اصلي ژبه چې کومه ده هغه موږ سره کوم یو ده؟ PHP ده. د ډینامیک اپلیکیشن ډېر مثالونه دي. یو مثال یې بیسټ فیسبوک دی. فیسبوک یو ډینامیک اپلیکیشن دی. ولې ډینامیک دی؟ تاسې اکاونټ نه کریټ کوئ، ستاسو ډیټا چېرته ځي؟ ډیټابیس ته. بیا د هماغې اکاونټ په ترو باندې موږ خپل اکاونټ ته داخلیږو که نه؟ وجه دا ده چې ډیټابیس کې زموږ ډیټا سټور وي، بس موږ همیشه کولی شو چې داخل شو. بیا که ته مثال یو پوسټ کې، که ته فار ایگزامپل یو امیج اپلوډ کې د خپل اکاونټ د لارې، ستا دا ډیټا ټوله ګوره ډیټابیس کې سټور کېږي، ازیا ستا په اکاونټ کې پرته وي. نو دا کار، دا وظیفه دا په هغه اپلیکیشن کې کېږي چې کوم ډینامیک وي. سټیټک کې موږ نشو کولی چې داسې طریقې سره کار وکړو. نو PHP چې کله د دې ژبو سره یو ځای شي ډینامیک اپلیکیشن، او چې کله PHP د دې سره نه په HTML CSS بوټسټراپ جاواسکرپټ په دې کې اونلی فقط موږ شی جوړولی شو؟ سټیټک اپلیکیشن جوړولی شو. خو د PHP یوه ژبه ده. دې سره به څنګ کې موږ یو ډیټابیس هم وایو چې هغې ډیټابیس ته به څه ویل کېږي؟ MySQL.
زه نن تاسو ته د دې دواړو په ژبو باندې که ډیټابیس دی او که پی ایچ پي د په دې باندې لږ رڼا اچو چې په ویب اپلیکیشن کې د مای سکویل او د پی ایچ پي کومه وظیفه ده پوه شوئ اول به راشو مای سکویل ته چې دا وپېژنو نو بیا ښه پوهېږو ګورئ موږ ډیټابیس څه ته وایو تر ټولو مخکې یو زه لنډ شارټ تعریف کوم بیا بېرته دې ته زه راځم پوښتنه دا ده چې وټ از ډیټابیس ډیټابیس وایي څه ته ډیټابیس دوه لفظ دي یو ډیټا او بل بیس ډیټا ویل کېږي معلوماتو ته او بیس هغه لوکیشن ته ویل کېږي چې په کوم ځای کې زموږ ډیټا یا دا معلومات پراته دي او تعریف یې موږ داسې کوو چې a collection of digital data, a collection of digital organized form data is called a database. The digital organized یا منظم ډیټا مجموعي ته څه ویل کېږي ډیټابیس وایي کله چې ډېره ډیټا ډیجیټل ډیټا راټوله شي ډیجیټل معنا کمپیوټرایز ډیټا یو داسې ډیټا چې هغه په کتابچه کې تاسو لیکلي یو داسې ډیټا چې هغه په سیستم او کمپیوټر کې موږ سره موجود وي هغې ته کومه ډیټا ویل کېږي ډیجیټل ډیټا وایي د ډیجیټل ډیټا مجموعې ته موږ ډیټابیس وایو هدا باندې پوه شو تاسو اوس د ډیټا د ډیټا ډیجیټل ډیټا مجموعه د څه لپاره د کوم هدف دپاره دا موږ راټولو نو موږ داسې وایو هر یو ارګنایزیشن د خپلو د منظم معلوماتو د ساتلو لپاره یو ډیټابیس کریټ کوي تر څو هغوی هغه خپل معلومات په کمپیوټر کې یا سیستم کې په منظم شکل وساتي زه به تاسو ته یو مثال درکړم فار ایگزامپل بینک د بینک هم یو ډیټابیس استعمالوي او په دې ډیټابیس کې د هر کس اکاونټ وي په هغې کې د هغه انفارمیشن یا معلومات څنګه وي پراته وي که چېرته ډیټابیس نه وي نو کولی شو چې موږ خپل معلومات دومره منظم وساتو نه یا فار ایگزامپل د بینک نه علاوه موږ سره چې دي دغه M10 شبکې چې کومې دي یا روشن یا وغیره وغیره دوی هم د کسټمر ډیټا یا د کسټمر د انفارمیشن د ساتلو په خاطر یو ډیټابیس لري تر څو هغوی خپل معلومات په ډیجیټل شکل ارګنایز کړي یعنی کمپیوټرایز ارګنایز کړي سیستم کې ثبت کړي یا اوس زه تاسو ته یو بل مثال درکوم الکترونیک تذکرې خو تاسو پیژنئ که نه دا الکترونیک تذکرو لپاره هم موږ وایو ګوره آنلاین سافټویر دی وایي دې ته وایو آنلاین اپلیکیشن جوړ شوی د دې الکترونیک تذکرو لپاره هم یو ډیټابیس دی چې د هر کس معلومات په منظم شکل هغې کې پراته وي او هلته سټور وي چې هر وخت زموږ ضرورت شي موږ کولی شو هغه ډیټا ته لاسرسی پیدا کړو نو ډیټابیس موږ د دې لپاره جوړو چې خپله ډیټا موږ پکې په منظم شکل په ترتیب سره وساتو داسې ارګنایزیشن نشته چې هغه ډیټابیس ونه لري هغې د خپلې ډیټا د ارګنایز کولو لپاره یو سافټویر ونه لري خو دا ډیټابیس به جوړیږي چې کې دا ډیټابیس یا د ډیټا د ساتلو لپاره موږ مختلف قسمه سافټویر لرو فار ایگزامپل هغې ټولو سافټویرو ته څه وایي هغې ټولو سافټویرو ته وایي DBMS سافټویر DBMS سافټویر یعنی هدف دې څه وي ډیټابیس مینجمنټ سیستم دې ټولو ته دا وایي دا DBMS هغه سافټویر ته ویل کېږي چې ډیټابیس یې پکې جوړېږي اوس مای سکویل چې دی خپله چې دی یو DBMS دی یا د دې نه علاوه تاسې به نوم اورېدلی سکویل سرور دا هم یو DBMS دی مایکروسافټ اکسس خو پېژنئ دا هم یو DBMS دی همدغه شان اریکل نوم که تاسې اورېدلی دا هم یو DBMS دی داسې ډېرې DBMS شته چې د ډیټابیس د جوړونې لپاره څنګه کېږي استعمالیږي خو موږ بیا
دا هر یو ډي بي ایم ایس په خپل ځای کې استعمالو. د ویب یا انلاین سافټویر لپاره چې کوم ډیټابیس استعمالیږي هغه کوم یو وي؟ MySQL. MySQL آی دا اکثره د آی معنا سي مای خپل د مای معنا لري. SQL څه معنا؟ Structure Query Language. د Structure Query Language دا د دې معنا د موږ سره او آی نه هدف څه دی؟ Improved. دا مخکې صرف MySQL و خو وروسته چې بیا په دې کې تغیرات راغله نوې خبرې پکې ایډ شوې بیا پکې MySQL آی شو. یعنی نوې خبرې د ایډ کېدا په خاطر باندې د آی کلمه څنګه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو موږ به هم اکثر زیات استعمال لیکو MySQL آی. نو تاسو به په دې پوهیږئ چې MySQL یو ډیټابیس د جوړولو لپاره یو سافټویر دی او د آی نه پکې هدف دا دی چې په دې کې نوې خبرې هم څنګه شوي؟ ایډ شوي دي موږ سره. موږ کولی شو د دې لپاره SQL سرور هم استعمال کړو. موږ کولی شو اوریکل هم یوز کړو ورته. خو د ویب اپلیکیشن لپاره چې هغه انلاین سافټویر دی تر ټولو ښه ډیټابیس سافټویر کوم یو دی؟ MySQL دی. دا د دې دا ډیزاین چې شوی دی د MySQL دا بالکل د ویب دپاره شوی دی. اوس SQL چې دی په دې کې هم ډیسکټاپ اپلیکیشن یعنی یو لوکل کمپیوټر دپاره چې موږ سافټویر جوړو اکثره په هغې کې له دې نه استفاده کېږي. یا اوریکل یا مایکروسافټ اکسس هغه اکثر په هغې کې یوز کوو. خو MySQL آی چې دی د دې استعمال زیاتره وخت په چی کې کېږي؟ د دې استعمال په ویب اپلیکیشن کې کېږي. نو موږ به د ډیټابیس یا د خپل ډیټا د ساتلو لپاره باید یو ډیټابیس باندې هم کار وکړو. زه به تاسو ته کار کوم په دې کې. تاسې تر اوسه پورې چې موږ کوم کار کولو ګوره موږ به خپل ټول معلومات په کوډ کې لیکل. په براوزر چې مو څه ډسپلی کول که لیکنه وه که معلومات وه که هر څه وه هغه به موږ په کوډ کې ولیکل هلته به ډسپلی شو. همدې ته سټیټک وایي چې ته ډیټابیس نه لري د کوډ د لارې معلومات په براوزر څنګه کې ډسپلی کې. اوس به هماغه معلومات دپاره موږ څه جوړو؟ ډیټابیس. هماغه معلومات به اوس په کوډ کې موږ نه لیکو هغه به د کوډ په تر باندې ډیټابیس ته لیکو بیا به موږ ته ډسپلی کېږي ښکاري. هدف باندې پوه شوې که نه؟ بل دا چې موږ به دې کې PHP وایو یعنې PHP MySQL به وایو. څه مطلب؟ PHP خو ژبه ده که نه؟ PHP معنا څه ده؟ پرسنل هوم پیج دا معنا هم لري. یا دې ته موږ ویلی شو پری هایپر داسې ویلی شو هایپر ټیکس پری پروسیسر دا هم ورته ویلی شو. PHP کوم ماډل ژبه ده؟ د PHP خو بیا نه زه تاسو ته ښیم او د دې وظیفه اصلي څه ده؟ یعنې په ویب اپلیکیشن کې د دې څه وظیفه ده؟ HTML څه کول؟ زمونږ ټول معلومات په براوزر خویدل. صحیح شو؟ CSS څه کول؟ ډیزایننګ کولو. بوسټرپ هم ډیزایننګ کولو. PHP څه کوي؟ PHP اول د ډیټابیس او د انټرفیس ترمنځ کمیونیکیشن څوک کولی شي؟ PHP. ستا ډیټا ډیټابیس ته لیږل ستا ډیټا د ډیټابیس نه بیرته راخیستل په انټرفیس باندې ښودل دا کار د PHP دی که که PHP لینګویج پکې نه ته نشي کولی. اوس زه ولیکم مثال www.facebook.com بیا د هغې نه پس زه چې کله هغه راشي صفحه د صفحې نه پس زه لیکم مثال ایمیل اډرس او پاسورډ. ستا دغه ایمیل اډرس او پاسورډ ډیټابیس ته وړل او هلته په ډیټابیس کې د هغې سره چک کېدل بیا بیرته تا سره ریسپانس در کېدل دا ټول دا د کوم لینګویج وظیفه ده؟ دا د PHP. موږ هم داسې یو اپلیکیشن جوړو چې هغې کې به ډیټابیس موجود وي. مثال که لاګین فارم وي نو زمونږ ډیټا به په ډیټابیس کې سټور وي یوزر نیم او پاسورډ. موږ به د لاګین فارم د لارې د هغې ایمیل اډرس او پاسورډ په تر باندې خپل سافټویر ته داخلیږو. خو چې دا کار به د چا وي دا به د PHP وي. یعنې PHP لنډ به داسې موږ وایو چې PHP یو داسې لینګویج دی چې دې د انټرفیس او د ډیټابیس ترمنځ کمیونیکیشن کوي. موږ دوه رقمه سیستمونه لرو. یو ته کلاینټ کمپیوټر وایي
یو ته سرور کمپیوټر وایي. سرور کمپیوټر هغه کمپیوټر ته ویل کېږي چې په کوم کې ډیټابیس پروت وي، او کلاینټ کمپیوټر هغه ته ویل کېږي چې کوم کس غواړي د هغې ډیټابیس سره کنیکټیویټي جوړه کړي. دا به نورس دی. اوس فیسبوک ډیټابیس چې دی هغه په یو کمپیوټر کې دی که نه دی، خو موږ ورسره همیشه کنیکټیویټي نه جوړو. نو زموږ د کمپیوټر کلاینټ شو، او چې هغه کوم ډیټابیس په کوم سیستم کې پروت دی هغې ته څه ویل کېږي؟ سرور. دلته ودرېږه. هغې ته ویل کېږي سرور. صحیح شو؟ اوس د دغې کلاینټ او د سرور کمپیوټر ترمنځ رابطه څوک جوړولی شي؟ PHP. که دا لینګویج منځ کې وي کمیونیکیشن کېږي، که دا لینګویج منځ کې نه وي کمیونیکیشن نشي کېدلی. نو PHP ځکه یو مهم لینګویج دی. که چیرې PHP لینګویج موږ ووایو، موږ به کولی شو چې داسې یو سافټویر جوړ کړو چې موږ سره خلک کمیونیکیشن وکړي او موږ له خلکو سره کمیونیکیشن وکړو. هدف باندې اوس پوه شوي انشاءالله تاسې. PHP کې اول دا چې PHP یو اوپن سورس لینګویج دی. ګورئ ښه، اوله خبره چې شی ده پکې دا یو اوپن سورس لینګویج دی. اوپن سورس لینګویج کوم ماډل ژبې ته وایي؟ اوپن سورس هغه لینګویج ته ویل کېږي چې ته د خپلې خوښې کار پکې کولی شي. ته کولی شي د خپلې خوښې یو کسټمایز سافټویر پکې جوړ کړي، یعنې مشخص والی پکې نشته. اوپن سورس لینګویج هغه ته ویل کېږي چې ته د خپلې خوښې کوډ وکړي، څنګه چې د سافټویر ضرورت وي هماغه رقم کوډ هغې ته وکړي او د هغې مطابق سافټویر څنګه کړي؟ ډیولپ کړي. نو دې د وجې نه دې ته څه ویل کېږي؟ اوپن سورس لینګویج. دویمه خبره څه ده؟ PHP چې ده دې زمونږ ډیټا انکریپټ کوي. ډیټا انکریپشن څه معنا؟ وینډوز کې تاسو انکریپټ په نوم کوم موضوع نه ویلې؟ ولې نه ویلې؟ ډیټا انکریپشن دې ته وایي چې زمونږ د کلاینټ او سرور ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن کېږي او دا ډیټا مثال ډیټابیس ته ځي یا د ډیټابیس ته مونږ ته راځي، د هغې د سیکیور ساتلو په خاطر چې هغه ډیټا باید سیکیور وي، د دې په خاطر مونږ کوم لینګویج استعمالو؟ PHP. انکریپټډ خپله هغه ډیټا ته ویل کېږي چې هغه یو سیکیور ډیټا وي. د سیکیور ډیټا ته څه ویل کېږي؟ انکریپټډ ډیټا. نو PHP داسې لینګویج دی چې کله تا د کلاینټ او سرور ترمنځ کنیکشن جوړي دا ډیټا څنګه کېږي؟ انکریپټ کېږي. درېیمه خبره، PHP لینګویج نه چې کله هم تاسې استفاده کوئ، PHP چې موږ یوز کوو د PHP خپل ورژنز دي، لکه څنګه چې CSS3 موږ ویلې یا HTML5 موږ ویلې، دغه شان د PHP هم خپل ورژنز دي. PHP 7 یو ښه ورژن دی، د دې نه PHP 5 PHP 6 هغه اولډ ورژن وي. PHP مخکې مې راته چې دا یو اوپن سورس لینګویج دی چې ته کوم کوډ استعمالی کولی شې هماغې کوډ نه استفاده وکړي، یعنې ډېر پراخه لینګویج دی در سره. خو دا خبر یاد ساتئ PHP چې دی مونږه که په نیو ورژن کې خبرې کوو نو دا PHP دوه رقمه ده، یو فنکشنل ده یو ابجیکټ اورینټډ ده. دا باندې پوه شو تاسې؟ فنکشنل چې ده هغه د دې بیسک دی او ابجیکټ اورینټډ چې دی هغه د دې څه دی؟ ایډوانس لینګویج دی. یعنې موږ PHP دوه قسمه استعمالو، یو PHP کور، یو ته موږ وایو PHP کور لینګویج. PHP کور لینګویج هغه لینګویج ته ویل کېږي چې هغه موږ په کومه طریقې سره استعمال کوو؟ 2 بجې کلاس هم دی، لږ صبر وکړئ. PHP کور لینګویج کوم ته وایي چې هغه فنکشنلی او دا بیسک دی د PHP، دا د بیسک لینګویج د PHP وایي. او PHP ایډوانس چې کوم دی PHP ایډوانس هغه موږ سره به څه دی؟ ایډوانس چې دی هغې ته ویل کېږي OOP یا ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ. نو موږ هم سافټویر چې کله ډیولپ کوو جوړوي فنکشنل یا PHP کور باندې هم کولی شو او په ایډوانس کې هم کولی شو. زه تاسو ته PHP ایډوانس نه وایم، زه تاسو ته PHP کوم لینګویج باندې کار کوم؟ کور لینګویج باندې کار کوم. PHP ایډوانس ته هله تاسو لاسرسی لرلی شي چې کله په کوم لینګویج باندې تاسو پوه شئ
کور لینګویج باندې پوه شي. فنکشنل باندې چې کله پوهېږئ بیا تاسې کولی شئ هغه کار بیا ایډوانس باندې هم وکړئ. کور لینګویج به داسې نه وي چې موږ ورباندې څه کولی نه شو. کور لینګویج کې هم یو اپلیکیشن جوړوی شو. کور لینګویج کې هم موږ چې کوم هسې اپلیکیشن وغواړو کولی شو. خو بیا د دې هغه طریقه د هغې هغه موضوعات هغه د کور لینګویج نه ایډوانس هم دي، آسان هم دي او نوي هم دي. نوي هم دي، آسان هم دي او ایډوانس هم دي. موږ یو کار چې په فنکشنل کې کوو هغه به کیدای شي ډېر وخت ونیسي، خو هماغه کار په پی ایچ پي ایډوانس کې بیا موږ کولی شو ډېر په اسانه طریقې سره په کم کوډ سره وکړو. هدا باندې پوه شو تاسې. نو موږ به په کوم یو لینګویج کار کوو؟ پی ایچ پي کور. خو تاسو ته ما ویلي چې موږ په دوه خبرې باندې کار کوو. یو دا چې پی ایچ پي او بل مای سکویل. پی ایچ پي یو لینګویج شو چې دا به څه کوي؟ د ډیټابیس او د انټرفیس ترمنځ به کمیونیکیشن کوي، د کلاینټ او د سرور ترمنځ به کمیونیکیشن کوي. نو موږ به یو ډیټابیس جوړو، هغې کې به خپله ډیټا سټور کړو. پی ایچ پي لینګویج به څه وظیفه لري؟ موږ به په ایچ ټي ایم ایل او سی ایس ایس باندې یو انټرفیس کریټ کړو، بیا به موږ د دې انټرفیس نه ډیټابیس ته لیږو، دا به پی ایچ پي کوي. صحیح شو؟ د ډیټا د سیکیور ساتلو په خاطر باندې هم د PHP نه استفاده کوم، د PHP نه استفاده کوم. د دې لپاره کوم سافټویر باید انسټال شي په سیستم کې؟ د دې لپاره موږ دوه رقمه سافټویر لرو چې یو ته ویل کېږي زیم او بل ته ویل کېږي ویم. بدل سي پیکیج غوندې دی. زیم څه ته وایي؟ اپاچی، MySQL, PHP, Parallel. Web means Windows, Apache, MySQL, PHP. د دې نه به یو انسټالې بیسټ او زبردست کوم یو دی؟ زیم دی. دا مې انسټالوئ. دا ښه ورژن دی، دا لیټیسټ ورژن دی زیم. دې ته زیم مونږ وایو. او بغیر د دې سافټویر د انسټالیشن نه مونږ په PHP کې کار نشو کولی. ځکه د زیم سره چې دی مونږ یو خدای چې MySQL دی کی MySQL یو سافټویر دی که نه، چې کله زیم ته انسټال کې MySQL انسټال شي. صحیح شو؟ بل دا اپاچی. اپاچی څه ته وایي؟ دی وایي سرور ته. مونږ وایو که نه سرور کمپیوټر. ته چې کله د هغه خپل کمپیوټر نه سرور جوړې، د دې لپاره باید یو سرور سافټویر انسټال کړي. خو سرور سافټویر دوه قسمه، یو لوکل وي، یو چې دی ګلوبل وي. دا لوکل دی، یعنی دا صرف د یو سیستم لپاره دی چې ته دا ټیسټینګ کې، مثال موږ اوس انټرنیټ ته دا خپل اپلیکیشن نه جوړو که نه، موږ صرف په یو کمپیوټر کې استعمالو. نو په یو کمپیوټر کې چې ته خپله د دې کمپیوټر نه سرور جوړې، باید شي انسټال کړو؟ اپاچی. که انټرنیټ ته اوچتو بیا د دې ضرورت موږ ته نشته. اوس فلحال موږ سافټویر جوړو، انټرنیټ ته نه اوچتو، په دې خاطر باندې اپاچی سافټویر باید په سیستم کې انسټال وي. د PHP فایل په براوزر باندې بغیر د اپاچی سرور نه نشي رن کېدی. HTML فایل خو به رن کېدو که نه خلاصېدو، خو چې کله PHP فایل خلاصو، اپاچی سرور باید په سیستم کې څنګه وي؟ انسټال وي. که دا نه وي انسټال، ته نشي کولی چې د PHP فایل په براوزر کې اوپن کې خلاص کی. اوس که انټرنیټ کنیکټ نه وي، ته فیسبوک خلاصوی شي، یوټیوب خلاصوی شي. کله چې اپاچی سرور ستا په کمپیوټر کې نه وي، ته خپل د PHP فایل نشي کولی په براوزر کې څنګه کې خلاص کی. هدا باندې ورسېد تاسو. نو دا داسې دی لکه زمونږ د دې لوکل کمپیوټر دپاره انټرنیټ. که دا یي زمونږ PHP فایل به خلاصېږي، که دا نه PHP فایل به نه خلاصېږي. نو دا د انټرنیټ غوندې کار کوي موږ سره. او MySQL دا خو ډیټابیس دی. صحیح شو؟ PHP چې شی ده موږ سره دا ژبه ده، دا هم د کې انسټالیشن غواړي، باید انسټال یې کړي. نو زیم سره انسټالي. او پیرل دا یو بل لینګویج دی. دا زیم د هغې دپاره هم کار کوي، خو دې سره زموږ هېڅ کار نشته. زموږ صرف دې درې خبرو سره کار دی: اپاچی، MySQL، PHP. اپاچی د PHP د فایل د رن کېدو لپاره ضروري دی، دا خو به موږ انسټالو. MySQL ډیټابیس دی او PHP ژبه ده. نو درې وړو سافټویر ته زموږ ضرورت دی. هدا باندې پوه شئ تاسې. د دې انسټالیشن به انشاءالله سبا وکړو او تاسو ته به هم درکړم. نن صرف معرفت هم وکړې، همدونه خبرې بس دی. وعلیکم السلام.